تازه خو ډیر خطرناک خبر. طالبانو ته د خطر زنګ. اشرف غني اخر هم حوصله ختمه شوه او ټول نظامي ځواکونو ته یې داسې امر وکړ. په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر ډاکټر اشرف غني نن ماښام په یو لنډ ویډیو پیغام کې په خپلو عسکرو ته بیا د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیاتو پیلولو امر کړی ده. اشرف غني امنیتي ځواکونو ته عاجل امر کړی ده چې یو طالب هم پرې نږدې او خپل عملیات دې پرې شروع کړي. د هر وژل شوي افغان او عسکر قصد دې ترې واخیستل شي او هیڅ رحم دې پرې ونه کړي. ډاکټر غني دغه راز په کابل، ننګرهار او لغمان کې وروستي بریدونه غندلي او سخته خواشیني یې پرېښودلې ده. نوموړي څرګنده کړې له طالبانو څخه یې څو ځله د اوربند او جګړې درولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې طالبانو د افغان حکومت او ولس غوښتنې ته هیڅ پاملرنه ونه کړه او تاوتریخوالی او د خلکو وینو تویولو ته یې دوام ورکړ. ډاکټر غني د کابل، ننګرهار او لغمان وروستیو بریدونو ته په اشارې وویل طالبانو او داعش ډلې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه افغان او امنیتي کسان وژلي دي. نوموړي دا بریدونه جنایت وبلل او د غندنې ترڅنګ یې د وژل شوي او ټپیانو له کورنۍ سره غمرازي وکړه. هغه زیاته کړه چې طالبانو له جنگ او افغان وژنې لاس نه دی اخیستی او د پردیو په لمسونې پر افغانانو او عامه ځایونو بریدونه ډیر کړي دي. په دغه لنډ ویډیو پیغام کې غني د افغانانو د امنیت او د عامه تاسیساتو خوندیتوب او په خبره د دښمن د بریدونو مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې له دفاعي حالت راوځي او بیرته تعرضي حالت ته ستانه شي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ټول شموله حکومت مخالف ډاکټر غني په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر افغانستان تحمیل شوې جګړه د نړۍ علماو هم ناروا بللې باید په اساسي توګه ختمه شي او دایمي او باعزته سوله راشي. د په خپله وینا کې پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې روانه جګړه بس کړي او د افغانانو په غوښتنه سولې ته غاړه کېږدي. مشر ډاکټر غني په داسې مهال له طالبانو د اوربند او خپلو پوځیانو تهاجمي عملیاتو پیلولو غوښتنه کوي چې د سې شنبې ورځ په روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. تېره شپه ناوخته افغان او بهرنیو ځواکونو د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال 15 تنه ولسي وګړي مړه او ژوبل کړل. چې نن سهار د ولسوالۍ څلور لارې ته څیرمه پولیسو د دغه وژل شویو ملکیانو په ملاتړ لاریونونو باندې ډزو کې هم یو شمېر کسانو ته مرژوبله واړوله. ورپسې نن سهار د کابل ښار لویدیځ دشتې برچي کې پر یو روغتون وسلوال ډلهییز برید وکړ چې له څو ساعته نښتې وروسته په نښته کې د څلورو بریدګرو په شمول 18 تنه ملکیان مړه او 15 نور ژوبل شول. دغه راز په ختیځ ننګرهار کې د یوې جنازې پر مهال خونړۍ بمي چاودنه کې 24 تنه مړه او 58 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د کابل او ننګرهار نننۍ پیښې وغندلې او په دغه پیښو کې د خپلو ملګرو لاس لرل رد کړل. درنو لیدونکو تاسو د غني دغه دریځ په هکله څه نظر لرئ؟ آیا باید غني دغه دریځ اوس نیولی وای که مخکې باید نیولی وای؟ په ویډیو کې له موږ سره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر شئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.